د امر بالمعروف وزارت د اصلاح او روزنې ریاست د دې ریاست مسؤلیت محتسبینو ته د دعوت اصول او امر بالمعروف وزارت د فرمانونو د پلي کولو لارې چارې ورزده کول دي. زمونږ چې د یو ځو باندې ګرځو اصلاح او تربیت د ریاست د خوا نه محتسبینو ته ورځو او دغه سیمینارونو سره مختصر کوو. هدف هم دا دی، مقصد هم دا دی چې زمونږ محتسبین د قرآن او د حدیث په رڼا کې دغه داعیتوب چې کوم صفت الله دوی ته ورکړی په ښه طریقې سره په ښه شان سره ادا کړي. د پلازمینې کابل لومړی امنیتي حوزه دلته د اصلاح او روزنې ریاست له لوري محتسبینو سره اصلاحي او روزنیزه غونډه روانه ده. فاسقان او فاجران سره مخ کېږي، لیکن داعي به داسې وي چې هغه به غټې سینې والا وي، هغه به زړه تنګوي نه، هغه به غوسه نه کوي. دلته پر محتسبینو ټینګار دا دی چې ځانونه له خپلو طرز العملونو سره بلد کړي او بیانونه یې د قرآن او حدیث په استناد وي. داعي چې کله ځي که نه او هلته خبره کوي نو په خپله خبره به ښه مطمئن وي، ښه به مضبوط وي، داسې خبره به نه وي چې د هغې مشکک وي، ستا خپله پې یقین نه وي، نه خبره به بیا نه کوي. د داعي هره خبره باید مستنده او له اصولو سره برابره وي، له موضوعي احادیثو، فرضي کیسو او له ځان نه جوړ شوو احکاماتو څخه په کلکه ډډه وکړي. محتسبینو سره په دې ناسته کې له هغوی وغوښتل شول چې د منکراتو د مخنیوي لپاره دی تر هر څه وړاندې د هغوی موانع په ګوته او بیا اقدام وشي. نن ستاسو دپاره خو دومره موانع دي که نه چې روزانه موانع دي. که یو ځای کې د حجاب خبره کوي څونه موانع دي، پوهان خل لګیا دي د قرآن سره مقابله کې د قرآن حکم د حجاب ته نوی فرمان وي، څونه غټ موانع نوی فرمان راغلی. دا خو نوی فرمان نه دی، دې لپاره سوچ در پکار دی. په یو ځای کې خلک شرابیان شراب څکي، قماربازان ناست دي، کاروباریان دي هغه د کاروبار د شریعت خلاف کوي، نو دې مخکې نه سوچ کوي چې کوم موانع دي دغه موانع د مخنیوي کوشش به کوي. محتسبین د دې اصلاحي ناستو په ترسروي او دوام خوښي څرګندوي او دا ډول پروگرامونه د ځان لپاره ګټور بولي. برگزاری سمینارها در روند کاری ما بسیار فایده مفیدی در پی داشته. الحمدلله ما در هر سمیناری که علمای کرام به همراه ما داشتن در وزارت و در اینجا مولوی صاحب، شیخ صاحب یحیی احمد برای ما توصیه های بسیاری داشت. دا شپږم میاشتې کېږي چې کله موږ د دعوت کار شروع کړی ده، چې کله د سیمینارونه موږ ته دوی مخکې کوي، د موږ په کارو کې ډېر تغییر راغلی، مثبت تغییرونه راغلي او نن هم موږ ته سیمینار و شیخ صاحب راغلی، موږ ته خبرې وکړلې او موږ ته دا وویلې چې داعي باید مخکې له دې نه چې دی حرکت وکړي باید تربیت حاصل کړي. یاد دې وي چې محتسبین ډاډ څرګندوي چې د وزارت د لارښوونو سره سم به خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي.